فلم شروع شي او موږ یو اواز اورو چې موږ ته زندگی راکړه شوې وه او موږ دې زندګۍ سره څه وکړل او بیا سین بدل شي او موږ یوجیني وینو چې د هغې نوم وي لوسی. لوسی ته خپل دا ملګری وایي چې زما دا بیګ دی او دا سره دننه ویسو په کاونټر باندې به یو کس ولاړ وي او ته به یې هغه ته ورکړې. لوسی ورته بار بار انکار کوي. نو د لوسی دا ملګری د لوسی لاس ته یو هتکړۍ واچوي او هغه بیګ په سټیج کې او بیا لوسی ته وایي چې دا بیګ دننه یوسه. لوسی مجبوره شي او دا بیګ دننه راوړي او په کاونټر باندې تپوس وکړي چې مسټر چنګ څه شو، ما هغه دا بیګ راوړی. دقه دوران د دننه د هوټل نه څه کسان راوځي او د لوسی مخې ته د لوسی هغه بوای فرند ولي او بیا لوسی ځان سره ګرفتاره کړي او دننه ځان سره بوځي او لوسی بیا دویم چت ته وخېږي اولته په یو چیر باندې کښېني او بیا یو کس راشي او هلته کې لاسونه ووینځي. دا کس اصل کې مسټر چنګ وي. دی د لوسی نه تپوس وکړي چې په دې بیګ کې دننه څه دي. نو لوسی ورته وایي چې ما ته خو پته نشته، دا خو ما له خپل بوای فرند راکړو او ما ته صرف دا وایي چې دننه دا 100 کس لی ورکړه. او بیا دا کس لوسی ته په کاپۍ باندې نمبر ولیکي او لاړ شي او دننه یو سیټ ته پټ شي. دا لوسی دې کس ته وایي چې دا څه دي. نو دا کس ورته وایي زما ستا په بوای فرند باندې یقین نشته، دا د بیګ کوډ دی او دا بیګ ته کولاو کړه چې موږ یې ووینو چې په دې کې څه دي. لوسی ورته انکار وکړي. نو د مسټر چنګ دا کسان په لوسی تمانچه راواړي. نو لوسی ویریږي او دا بیګ کولاو کړي. چې لوسی دا بیګ کولاو کړي نو مسټر چنګ ته تپوس وکړي چې په بیګ کې څه دي. نو لوسی ورته ووایي چې په دې بیګ کې اودي غونډه کې ګوتې دي. مسټر چنګ ته اطمینان وشي او هغه راشي او دا ګوتې چیک کړي او بیا د مسټر چنګ دا کسان یو شرابي راولي او په کرسۍ کې کښېني او هغه دا ډرګز ورکړي او ورته وایي چې دا راښکه. هغه چې دا ډرګز راښکي نو هغه لیونی غونډه کې جوړ شي او په خندا باندې ورشي. نو د مسټر چنګ دا حرکت وخت نشي او هغه کس ولي او بیا لوسی د یو جاب اوپر کړي. نو لوسی ورته انکار وکړي چې زه دا کار نشم کولی. نو خوا سره مسټر چنګ کس لوسی له یو څوک ورکړي او بېهوشه کړي. بیا سین بدل شي او موږ ته یو پروفیسر وښودلی شي. دا پروفیسر اصل کې د دماغو په باره کې ریسرچ کوي او دا ریسرچ د تقریبا د 26 سالو نه شروع کړی وي. دی وایي چې موږ د دنیا ته کله رانو زموږ دماغو بیخي کار نه کوو، خو چې وخت یې دون زموږ دماغ وروړو کار شروع کړو. اوس په دې وخت کې زموږ دماغ صرف 10% کار کوي او بیا هغه وایي چې په دنیا کې داسې ځناور خو شته چې د هغه دماغ 20% کار کوي او هغه دی ډولفین. او دی بیا دا خبرو کې چې چېرته د انسانو دماغو 20% کار شروع کړو نو دی به مخامخ کس کنټرول کولی شي. دی وایي چې څومره د انسان دماغو د طاقت سیوا کېږي دونه دی په هر شیز باندې کنټرول حاصلول شروع کوي. نو په محفل کې ناست یو ماشوم دې تپوس وکړي چې چېرته د انسانو دماغ 100% کار شروع کړو نو څه به کېږي. نو دی ورته وایي چې دغې خبرې جواب لا ما سره هم نشته دی. بیا موږ ووینو چې لوسی په هوش کې راشي او دا په کمره کې یوازې پرته وي او دې خېټه شتېدلې شوي داسې ښکاري چې دې له چا اپریشن کړی. دغه ټایم کې د مسټر چنګ کسان کمرې ته راشي او لوسی ته کپړې ورودي چې ورته ووایي چې دا واچوه او بار راوځه. لوسی د کمرې نه بهر راوځي او ډېره حیرانه وي او هلته د مسټر چنګ نه تپوس وکړي چې تاسو زما د بوړۍ سره څه کړي دي. نو هلته هغې له یو ډاکټر راشي او ورته ووایي چې یارېږه ما موږ ستا د وجود نه څه فاټس نه دي وباسلي بلکې موږ ستاسو په وجود کې دننه یو ډرګز ایښي دي چې دا ډرګز به تاسو یو خصوصي مکان ته رسوئ. او بیا یو 115 کسان نور هم راولي چې د هغې سره هم دا حال شوی وي او بیا هر کس ته خپلې پاسپورټ حواله کړي او ټول له سر ته بوجۍ واچوي او د کمرې نه بهر کړي. لوسی چې سترګې وغواړي نو ته مخامخ هغه ډرګ ډیلران لاړې چې دا ډرګز را رسول وو او دا ډرګ ډیلران د لوسی بار بار تنګوي چې په هغې ورته لوسی انکار وکړي. نو ډرګ ډیلر له غوسه ورشي او راویې غورځي او په خېټه کې لتې ورکړي چې د هغې د وجې د لوسی هغه زخم وشلېږي او دې په خېټه کې چې کوم د ډرګز هغه بیګ وو هغه بیګ هم وشلېدو او هغه ډرګز د دې په وجود کې خواره شو. د هغه ډرګزو د وجې د لوسی په خېټه کې څه ریاکشن سټارټ شي او لوسی حالات مکمل خراب وي. چې لوسی په هوش کې راشي نو دې سترګو کلر هم چینج شوي او دا بالکل اوس نورمل نه ښکاري او پاسېږي په کرسۍ کې سیده کښېني. دغه ټایم کې هغه ډرګ ډیلر بیا راشي او د لوسی تنګولو کوشش کوي او تمانچه په ټیبل باندې کېږي چې د لوسی خوا له څنګه راشي نو لوسی هغه کس راګیر کړي او ځمکې ته یې راواچوي او بیا ځان آزاد کړي او د کمرې نه راوځي بهر او بیا راشي او هغه نور کسان هم چې کوم ناست یې هغه هم ولي. دغه دوران کې دی هم یو ګولۍ لګېدلې وي نو لوسی هغه ګولۍ په خپلو ګوتو باندې روباسي او دې ته بالکل درد نه محسوسېږي او بیا څه وسله راغونډه کړي او په بیګ کې واچوي او د هغه ځای نه په ارام وځي او مخامخ څه نور کسان ولاړي هغې هم ولي او بیا ټیکسي والي په ټیکسۍ کې روانه شي. دلته لوسی ویني چې دا ښه شیز محسوسولی شي، لرې خلکو خبرې، د ځمکې روټیشن، د خپلې وینې اواز، هر شیز دا محسوسولی شي. لوسی په دې خبره باندې ډېره زیاته حیرانه وي نو هغه د ټیکسۍ نه کوز شي او سیدې لاړ شي هاسپټل ته او یو اپریشن ډیټر ته وننوځي او سیدې لاړ شي او یو سکرین ته مخامخ ودرېږي. ډاکټر دې تپوس وکړي چې ته څوک یې. نو لوسی راشي او هغه مریض د بیډ نه وغورځي او پخپله په هغه بیډ کې کښېني او ډاکټر ته ووایي چې تا دی هسې نشو بچ کولی ځکه د هغه ټیومر دماغو ته رسېدلی و. ډاکټر خو هم حیران شي چې دې ته د هر څه څنګه پته وه او بیا لوسی په ډاکټر باندې تمانچه راواړي او ورته ووایي چې زما په خېټه کې ډرګز و بیګ دی او هغه بیګ روباسه او ډاکټر د هغې علاج شروع کړي. دلته لوسی ډاکټر نه یو موبایل والي او خپلې مور ته رینګ وکړي او مور ته لګیا وي چې ما ته هر څه یاد دي چې ما په بچپن کې څه کړي او څه ما ته مخکې شوي ما ته ټول هر څه یاد دي او مور ته وایي چې دا خو ډېره عجیبه خبر ده ځکه زه هغه وخت کې 2 کال وم نو دا خبرې ما ته څنګه یاد دي. او بیا ډاکټر د هغې د هېټې نه هغه بیګ روباسي او د لوسی ته ووایي چې دا بیګ خو لږ
500 ګرام ستا په هیټه کې مکس شوی دی او بیا لوسی ته وایي چې دا څه شی دی نو لوسی ورته وایي چې دا CPH4 ډرګز دي. ډاکټر ورته وایي چې دا خو ډېر خطرناک ډرګز دي دا ستا په خټه کې دونه ډېر مکس شوي ته اوس په ژوندې څنګه نو لوسی ورته وایي چې کیدای شي ما سره دونه وخت نه وي یعنې کیدای شي زما د مرګ وخت نږدې وي او بیا د هاسپټل نه بهر راوځي. دا بهر راوځي نو دا وویني چې په ونه کې څه ریاکشنز روان دي د هر څه دې ته ښکاري. بیا موږ ته مسټر چنګ وښودلی شي چې هغه په یو بار کې ناستی وي او لوسی ورپسې هلته په ګاډي کې راشي او هغه بار ته ورپسې راننوځي او هلته چې څونه کسان هم ولاړي هغه ټول کسان اوري او سیده لاړ شي او د مسټر چنګ مخې ته ودرېږي او یو دوه چاقوان راوالي او د مسټر چنګ په لاسونو کې ومنډي او بیا د مسټر چنګ نه تپوس وکړي چې دا هغه نور کسان چې کوم ډرګز ورکړي وو هغه کسان څه شو. نو مسټر چنګ ورته انکار وکړي نو لوسی د هغې په سر باندې لاسونه کېږي او د هغې دماغ پړاوهل شروع کړي او دا معلومات د مسټر چنګ دماغ نه راوباسي چې هغه کسان کم خوا لېږلي وو او بیا مسټر چنګ پرېږدي او د هغه ځای نه لاړه شي چې سبا شي نو دا د یو ملګري کور ته راشي هغه ملګري دې له غاړه ورکړي نو دا د هغه ملګري ټول وجود محسوسولی شي خو هغې ته سم ونه وایي او لاړ شي د هغې لیپټاپ راوالي او په هغې کې ریسرچ شروع کړي نو دې ته مخامخ هغه ډاکټر راشي چې کوم په مووي سټارټ کې موږ لیدلی چې چا د برین په باره کې ریسرچ کوو او دا هغه ډاکټر ته رنګ میلاو کړي او هغه ډاکټر ته ووایي چې تا کوم ریسرچ هم کړی دا ریسرچ ټول رښتیا دي. ډاکټر ته دا ټولې خبرې هسې مذاق ښکاري نو لوسی د خبرې پروف کولو لپاره هغه ته مخامخ سکرین باندې راشي او هغه ته ووایي چې دا ټول هر څه رښتیا دي. نو ډاکټر ورته ووایي چې ته ما سره میلاو شه نو لوسی ورته ووایي چې ټیک ده زه 12 غنټو کې ستا خوا کې یم او بیا موبایل کټ کړي او بیا د ملګري د هغه کور نه راوځي. دلته لوسی په هر نیوز باندې وښیي چې لوز یو وانټډ جینۍ ده او دا چې کوم ځای کې ویني نو دا ګیره کوي. لوسی په ایرپورټ کې را رواني او یو پولیس ته رنګ وکړي او هغه ته ووایي چې زه راته څه کسانو لیست درلیږم او دا کسان ګرفتار کړه دې سره ډرګز دي. دغه ډرګزو د ریاکشن د وجې د لوسی دماغ دونه تیز شوي چې دې اوس دې وخت کې 30% کار شروع کړی وي او دا په دې باندې هر څوک کنټرول کولی شي. بیا پولیسان د دې جانکارۍ په مدد سره هغه ټول کسان گیر کړي او ځان سره ګرفتار کړي او تاڼې ته بوځي. لوسی په جاز کې ناستې وي او دې دماغو 40% کار اوس دې وخت کې شروع کړی وي چې د هغې د وجې دې کم سیلز وي هغه سیلز په خپله ختمېدل شروع شي او د دې ټول وجود ډیکمپوز کېدل شروع شي نو دا لاړ شي یو ماشروم کې ځان بند کړي او هغه ډرګز راولي او هغه ډرګز ټول وخوري چې د هغه ډرګزو د خوراک د وجې دا بېهوشه شي او د ډرګزو د ریاکشن د وجې دې دماغ 50% کار شروع کړي چې لوسی په هوش کې راشي نو دا په یو هاسپټل کې وي دا خپل ډرس چینج کړي او د هاسپټل نه بهر راوځي او دقیقه دوران کې پولیسان هم دې پسې راغلي وي. د لوسی دماغ چونکې 50% کار شروع کړی وي نو دا د خپلو دماغو په مدد سره هغه ټول کسان بېهوشه کړي او صرف یو پولیس پرېږدي او ولاړ شي او هغه سره میلاو شي هغه ته وایي چې ما پسې راځه. پولیس خو خیران چې دا څنګه چلو شو او بیا لوسی پسې روان شي. دلته موږ هغه نور پولیسان ووینو چې دې ځان سره هغه نور کسان راوستي او هسپتال ته یې راولي. لوسی خو په ګاډي کې ناسته وي د هسپتال سیټ ته ځي خو یې څه ګډوډ ښکاره شي او دا د خلکو خبرې سکین کول شروع کړي او دا په هغه خبرو کې واوري چې د مسټر چنګ کسان هسپتال ته روان دي او هغه ډرګز اخیستل غواړي. لوسی فوراً ګاډي ته کیني او ګاډی په مخه باندې والي او هسپتال سیټ ته په تیزۍ سره روانې شي. دلته ډاکټر هغه کسان نه باسي او هغې له اپریشن کې خو دغه ټایم کې د مسټر چنګ هغه کس هم هلته رارسېدلی وي او هغه ځان سره نور هم بلا کسان راوستي وي. هلته ډاکټر اپریشن شروع کړي او دا کسان نمبر په نمبر د هغې د خېټې نه هغه ډرګز او هغه بیګ راوباسل شروع کړي. دغه ټایم د مسټر چنګ هغه کسان ننوځي او د هغه بیګونه والي او د هغه ځینې تښتي خو چې هغې څنګه تښتي نو مخامخ ورته لوسی راشي او هغه ټول کسان ګیر کړي. دا کسان په لوسی باندې تمانچې راواړی نو لوسی د خپل دماغو په مدد باندې دې نه تمانچې والوځي او دې وخت کې موږ ته پته ولګي چې لوس دماغ 7% اوس کار شروع کړی دی او د لوسی په دماغ کې دونه پاور راغلی وي چې دا د ټول کسان په هوا کې والوځي او بیا سیده لاړ شي د هغه کس خوا نه چا چې بیګ او د هغه نه بیګ راولي او پولیس ته وایي چې راځه چې ځو د دې ځای نه. دی د هاسپټل نه راوځي او ګاډي ته وخیږي خو چې دی څنګه روانېږي نو هلته مسټر چنګ راغلي او هغې د هغې هغه ګاډی وویني او هغې پسې شاته ور روان شي. دلته پروفیسر خو د دماغو ښه ایکسپرټ پروفیسران راغونډ کړي وي او دغه ټایم کې لوسی خو هغه ځای ته راننوځي او راشي او بیا د مشر پروفیسر د لوسی د نورو پروفیسرانو سره میلاو کړي خو په دې کې د یو پروفیسر په دې لوسی باندې یقین نه وي. نو لوسی راشي او د هغه په ولي لاس کېږدي او ورته ووایي چې ستا لور مرګ د 6 کالو په عمر کې د یو بس په ذریعه باندې شوی و. دغه ټایم کې مسټر چنګ او د هغه کسان هم هغه ځای ته راورسي چې کوم ځای ته لوسی او پروفیسران راغونډ شوي وي. لوسی ته فوراً پته ولګي او هغه پولیس ته ووایي چې بار کسان رال او هغې ختم کړه او بیا پروفیسرانو ته خبرو شروع کړي چې د هغه ډرګزو په ذریعه باندې زما دماغو اوس 70% کار شروع کړی دی زه چې څه وغواړم هغه کولی شم. بیا ته دا پروفیسران د سپیډ په باره کې تپوس وکړي نو دا لوسی ورته ووایي چې یو شیز له موږ به انتها سپیډ ورکړو نو هغه شیز ورک شي. د دې دا مطلب نه دی چې شیز نشته دی دا خو موږ ته ښکاري نه. دی دا خبرې کوي او دغه ټایم کې مسټر چنګ راننوځي او هلته ټول کسان ویشتل شروع کړي.
نو د لوسی پروفیسور ته وایي چې ما څه دونه ټایم نشته چې زه دا ټول علم درکم، زه به یو کمپیوټر جوړ کړم او دا ټول علم به په هغه کمپیوټر کې واچوم او هغه کمپیوټر به تا ته حواله کړم. او بیا ورته وایي چې ډرګز دا ټول بیګز ما کې انجکټ کړي او ډاکټران هغه شان ته وکړي او دا ټول بیګز په ډی کې انجکټ کړي چې د هغې د وجې لوسی کې ریاکشن سټارټ شي او د دې دماغ لګبګ 100% کار شروع کړی وي او دا بیا یو غټ کمپیوټر جوړولو کوشش شروع کی او ټول میټه د یوځای کې او د هغې نه یو غټ کمپیوټر جوړ کی او بیا په کمپیوټر کې د انفارمیشن د اچولو لپاره دا ټایم ټریول وکړي او دا هغه وخت هم لاړ شي چې کوم وخت کې ډایناسورز وو. بیا هغه وخت هم راشي چې کوم وخت کې لومبنی کریچر په دې دنیا باندې رالی او بیا دا هم وویني چې دا دنیا څنګه جوړه شوې وه. دا هر څه دا ویني او دغه ټایم کې هغه مستر چینګ راننوځي او د ویشتو کوشش کوي چې څنګه په دې باندې ډزې شروع کړي دا یکدم غایب شي او د شاته نه هغه پولیس راشي او د مستر چینګ ولي او د مستر چینګ مړ کی. د لوسی هغه کمپیوټر پوره شي او هغه یو پن ډرایو راوباسي او ډاکټرانو ته ورکړي. پولیس حیرانه وي او تپوس کوي چې لوسی څه شوه او دغه دوران کې ته په موبایل باندې میسج راشي چې پای کې ته لیکلي I am everywhere یعنی زه هر ځای یم او بیا دا فلم ختم شي.